بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. محترمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نننی درس زمونږ استاد سي د ریاض الصالحین نهم باب دی، باب في التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا وأحوال الآخرة وسائر أمورهما وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة. دا باب د الله په مخلوقاتو کې فکر کول او سوچ کول دا غي بارک راغلي دي کې ډیر زیات آیاتونه دي. الله تعالی همیشه موږ تاسو دې ته متوجي کوي چې تاسو د الله په مخلوقاتو کې فکر کوئ، د اسمانونو ازمکي نور زين کې چې وخانو ته وګورئ، د اسماني څنګه ودرولې، د ټول مخلوقات کې فکر کول او خاصتا بیا د الله تعالی په نعمتونو کې فکر کول او سوچ کول. په دې باندې موږ تاسو ته امر شوی دی چې دا موږ وکړو او په ډیرو حدیثو کې ډیر راغلي دي چې دا غوره عبادت چې دی هغه تفکر دی او د الله تعالی نعمتونه یادول دي. نو دینه موږ یو آیات راخلو. الله تعالی فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الله تعالی په دې آیت کې فرمایي چې په تحقیق سره په خلقت او پیدا کولو د اسمانونو کې او زمکو او د زمکی او دغه اختلاف کله چې کله شپه راځي او کله ورځ راځي دی کې عالمي د قدرت او عظمت د الله تعالی دی چې داغي په وجود باندې او داغي په لوی باندې او داغي په قوت باندې او په عظمت باندې او په واقداري باندې دلالت کوي. د چا د پاره لئول الالباب خوندانو د عقلونو د پاره چې هغه عقل لري او عقل په کار واچي، نو هغه خپل د دې نتیجې ته رسیږي چې دغه مخلوقات چې سدي چې زمکه او اسمانونه او په دې کې چې سدي دا یو خالق لري، یو مدبر لري، یو واقدار لري چې دا شیان دغه په لاس کې دي. نو خوندان د عقلونو ذکر د مخاطب کوي الذين هغه د خوندان د عقلونو هغه دي چې یذکرون الله چې همیشه دوی الله تعالی یاد ساتي، یادیا قیاما کاغه ولاړ وي او کناس وي او په ډډه پراته وي، دوی د الله تعالی یاد چې دغه د یاد نو باسي، ځکه الله تعالی علم د دوی سره دی، د دوی قدرت د الله تعالی قدرت د دوی سره دی او الله تعالی په دوی باندې قادر دی، نو ځکه همیشه یاد ساتي. ويتفکرون فی خلق السماوات والارض او فکر کوي سوچ کوي په دې مخلوقاتو د الله تعالی کې او بیا سوي چې ربنا ما خلقت هذا باطلا. کله چې فکر وکي او سوچ وکي او د انسانانو عظمت او هغه خلقت رایت کی چې دغه لوی عظیم انسان چې دی یا د نور مخلوقات چې دي د الله تعالی په صحیح حکمت او په خپل هغه قدرت باندې پیدا کړی به واقع او اختیار هم دغه سره دی. نو کله چې دوی مخلوقات کې دا فکر وکي یا د بحر کې دا مخلوقات یا په ځنګلونو کې دا مخلوقات چې دا فکر وکي په دې کې فکر وکي، نو هغه کس څنګه و چې و یا رب زما ما خلقت هذا باطلا، دا تا امدسي باطلا او بی پروا او بی معنا نه دی پیدا کړی، سبحانك پاکی د تعالی یا رب. نو دا د بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. محترمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نننی درس زمونږ استاد سي د ریاض الصالحین نهم باب دی، باب في التفكر في